دا لکه څرنګه چې سترګو کې رڼا موجود ده، نظر موجود دی، خو خارجي رڼا چې نه سترګې کار نه کوي. دوه طاقت ضروری دي. غوږونو کې د اورېدلو طاقت شته، خو چې کله غوږونو سره بارنې طاقت د هوا موجود نه، غوږونه اورېدل نه کوي. بالاخانه کې بند گاڑی کې غوږونو پوره طریقې سره आवाज نه اوري، ځکه هوا نه. دغه شان عقل یو باطینی قوت دی. الله دی باطینی قوت سره یو خارجي رڼا را لېږلې ده. که باطینی قوت د انسان کمال تم رسېدلی وي، خو خارجي رڼا ورسره کار نه کوي. لکه سترګې د انسان 100% ټیک دي، خو رڼا نشته، په توره شپه کې سترګې کار نه کوي. غوږونه بهترین غوږونه دي، خو هوا نشته، غوږونه کار نه کوي. دغه شان انسان کې عقل شته، خو د شریعت رڼا ورسره نشته، د عقل بس هم کار نه کوي. یا د عقل مثال د سورلی دی او د شریعت مثال د سوار دی. څنګه چې د سورلی منګه خیال ساتو، د هغې دانه پانی، پیټرول او دا شان د هغې د صفایي منګ خیال ساتو، نو د هغې نه زیات منګ د ډریور او چې کوم انسان هغې کې ناست دي د هغې خیال ساتو. اوس یو انسان د ګاډي ډېره صفایي کوي او خپله ټوخېږي، خپل علاج نه کوي، نو یو ځای کې چې کوم د سترګې بې پټې شي اکسیډنټ ووایي، هغه عقل یې نه بچ کوي، هغه ګاډی یې نشي بچ کولی. نو دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت د دین رڼا را لېږلې ده. یو ځای د سادهګانو زیو یو سړی لاړی پهله ځل ګاډي کې، چېرته چا ګاډی نه پېژاندو، نو چې هغه خلکو ولیدلو چې دا خو دوه څیزونه رالي، یو دا سوار دی او بل دا سورلی ده. نو هغوی اوښان لیدلي او هغوی خره لیدلي چې هغوی ته ګیا اچولي او د هغې خدمت کولی، نو هغوی دې موټر ته هم ګیا واچوله. وایي هلکه د دې سړي نه خو داس زیات ستړی شوی، ځکه ډېر سفر یې کړی، او اوبې ورته واچولې، نور یې خیرن کو، هغه چېرته څکلي وو. نو دې طریقې سره د انګریزان د بېدینه خلک عقل 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 کوي. د عقل خو ډېر خیال ساتي، خو عقل لپاره چې کومه رڼا راغلې ده د هغې خیال نه ساتي. وایي دین پکې چا راوستی دی؟ عقل د دې د دین د رڼا نه بغیر بې عقل دی او کم عقل دی. ځکه که په عقل کار کې دی نو به دا ټول خلک به روان وي، هر چا به بل سره جنگ نه کولی. جنگ خو همدقل ته راځي، یو وایي زما دماغ سم کار کوي او بل ورته وایي زما دماغ سم کار کوي. هغه وایي ستا دماغ کې داسې داسې، او هغه وایي ستا په دې عقل باندې داسې داسې. دقل ته خو چل جوړ شي. ګینې دا کمعقلان او سادهګان خلک یو بل سره جنګونه نه کوي، لیوني خلک جنګونه نه کوي چې دا پلاټ او دا کور زما او دا ستا، بس هغه له خو صرف روټۍ ورکه او بس وی خوري، خبره ختمه، خوشحالي. جمعات کې هم خوشحالي، سلیما کې هم خوشحالي. جنگ خو راځي په عقلمندو خلکو کې، د عقل د وجې نه خو جنگ راځي. یو وایي نه زه په سمه یم، دا ګوره دې پلاني را سره زیاتې وکړو، هغه چې خپل ملګرو سره کیني وایي تا سره زیاتې وکړو. یقم عقلو تاسو کې عقل نشته څه؟ وایي چې عقل خو شته، خو موږ ته داسې هم ښکاري هغه سره هم لس کسان ولاړي، د سره هم لس کسان ولاړي، دام عقلمند دي دام عقلمند دي. نو دا جنگ پسه شو چې ته وایې زه په حق یم او دا وایي زه په حق یم، نو دا ناحقه باندې څوک شو؟ ځکه یو خو به په ناحقه یي که نه، ځکه خو جنګ جوړ شوی او بس ټول عمر یو بل سره جنګونه کوي، نه پرېږدي. نو دې وجې نه الله د شریعت رڼا راوسته چې د چا عقل د دې مطابق وي دا به صحیح وي، او چې چاته دا شریعت وي چې دا صحیح نه دی دقه به غلطي. روغه خبره که عقل ته د هر کال وسپارلو، بس دا خو د جنګ جوړ کو. او مثلا عقل خو ما سره هم شته تا سره هم شته، یو سړي یو خبره وکړله، زما ذهن کې یو خبره راله، اوس زه معلوموم چې دا صحیح ده که غلطه ده. ما په یو ګنټه سوچ وکړو، ټوله خبره د 1 روپۍ خبره ده. د څو خبره ده؟ ټوله خبره د 1 روپۍ ده. یا دا 1 روپۍ صحیح ده او یا دا غلطه ده، یا دا یو خبره ده نه پکې ګټه شته نه پکې تاوان، خو معلوموم چې صحیح ده او که ورانه ده. ما په ګنټه سوچ وکړو، دماغ مې په کار ونه کړو. ما ویل هلکه زه پلانې سړي، دا پلانې قاري صاحب دی، دا سر ډېر غټ دی، غټ سر دی، دا به زما نه زیات پوهېږي. ما هغه نه تپوس وکړو، هغه هم سوچ کې شو. 10 منټه پس ما له جواب راکوي، وایي جي زما دماغ په کار ونه کړو. خدای یو خبره ده وړوکې د 1 روپۍ خبره ده، یو ګنټه پې ما هم سوچ کړی و، دماغ مې په کار ونه کړو. قاري صاحب هم پې کوي، قاري صاحب وایي د حاجي صاحب نه تپوس وکړه، د ده ډېرې کارخانې دي او دا ډېر پوهېږي، ځکه چې دومره کارخانې دماغو کې ساتي چې هغه ته مې سوچ وکړو 20 منټه پې هغه سوچ وکړو چې زما دماغ هم پې کار نه کوي. نو به د یو خبرې دپاره به زه روان یم، خلکو نه به تپوسونه کوم. بس اسانه خبره دا ده چې پس نه پوهېږي راشه شریعت ته،
مولا صاحب تا او دا کتاب کولاو کا اوس به دل معلوم کی چې دا خبره حق دا او کدا نه حق دا. بہرحال دی حوالے سره عزت مندو دینی مسائل باندې ځان راولي او دینی مسائل کې چې کوم ځکه کار نه کیږي التداوایا وې څنګه چې زما شوم مو پلار به میراته ویل چې دې کې خیر دی او ما لري به خیری ده او واقعي مې هغه کې خیرو د قشان شریعت په مخامخ باندې زما مثال دی یو ماشوم دی او وجه صدا من او تاسو د خپل خیر شر نه خبر نه یو او الله زمون او د خیر او د شر نه خبر دی من او تاسو مستقبل نه خبر نه یو من نه خو د ماضی خبرې میری شي من نه چې کوم څه تیر شي چا باندې ظلمونه کړی دي من ته کسان یاد دي چې چا سره من ظلم کړي چا ته من کنځلي کړي چا ته یاد دي چې ما چا ته کنځلي کړي نه من ته خپل ماضی چې کوم کړی دي هغه راته یاد نه دي نو دراتلونکي زماني نه څه خبري نو دی وینه زمون عقل کار نه کوي که عقل دومره خوي نو کار به کوله که عقل دومره زیات کار کوله نو په دې اسلامي ملکونو کې به د اختلافات نه جوړې دي وجدا د دې شریعت نه فالو کوي بس وې زداته صحیح ویم زدیته صحیح ویم دیو جن عزتمندو الله رب العزت منګ او تاسو له دین او اسلام را لګلې چې کوم سیستدا وي حق دی ابا حقي او د دې عزتمندو اغي باقاعده زمون دین او شریعت چې کومي خبره سورلس پینجلس سوکاله مخ کې بیان کړي بلکې د اغي نه مخ کې آدم علی السلام نوح علی السلام ابراهیم علی السلام بیان کړي اګه خبرې مرشته کی دا عقل او ثقل دی چې د شریعت پر اړه کې روان